بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ته تاسو ته پته ده الیکشن ورځ وه، الحمدلله بالکل په خیر عافیت سره تېره شوه. د باجوړ غیرتي قومه، د باجوړ غیرتي او بهادر قومه، معزز مشرانو، همزولو کشرانو، بالکل دم شکرګزار یم. او زمونږ ووټ چې کوم دی مونږ ته چې کومه اندازه وشوه زمونږ ووټ به د ګینټۍ نه بهر وي انشاءالله. اوس چې کوم دی اوس د خپل ووټ دپاره به ځو، د خپل ووټ د حفاظت دپاره به کاولي ته ځو. زه لاړم هلته راځي انشاءالله، هلته به میلاویږو. دواړه سیټونه راوړو، دواړه دلته به انشاءالله خیر کار ملګرو د مبارک زیب کم پیغام چې دی هغه هم راغی. تاسو وکته چې باجوړ قوم هغې له ډېر زیات په نرتوب باندې اوټ ورکو، هغه یې کامیاب کو. دا اوس کم پیغام چې راغی دا د الیکشن نه د کم ګینټي چې شروع وه په هغې کې وایي چې موږ به ځو او فارم 45 دا خو موږ حاصل کړی دی، خو 47 کې چې کم دی هغه چینجز ونشي. لکه که تاسو کتلي وي دا کم تېر شوی الیکشن چې دی په دې کې د 45 او 47 دا قیسې ډېرې زیاتې مشهورې وي. لکه ویلی چې په دې کې داندې وشو، داسې چل وشو دا، نو په دې کې هم د مبارک زیب کومه وینا چې ده چې موږ به ځو او په دې کې موږ سره داندې ونشي. د باجوړ کم اولس چې دی، کم قوم چې دی، موږ ورته مبارکباد پیش کوو، په خپل ورور باندې ننګ وکړو، د کم شهید وینه چې دا هغه یې په ځای باندې دغه کړه. لکه که تاسو ګورئ کم غم چې د هغو کوو، مبارک زیب یو پوسټ وکړو چې خوشحالي را باندې ډېره ده، خو د ورور کم غم چې دی هغه مې جړوي. نو بس الله تعالی دې هغه داسې څه وکړي چې زموږ په څه کې خیر وي او مبارک زیب کم جیت چې دی هغه تقریبا زه به ویم چې 100% دی. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله. بله ویډیو کې به ملاوو. الله حافظ.